د اختصار په تور باندې به وایو چې ګناه سره علما وایي بعضې ابن حزم وغیره وایي روژه ماتېږي ځکه وایي من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجه ان یدع طعامه وشرابه چې یو سړی روژه چې کوم دی نو هغه کې ګناه وکړي او دغه شان دروغ او عمل به نه پرېږدي الله ته حاجت نشته دی که خوراک څښاک کوي او که پرېږدي ځکه د خو هغه کوم د مقصد دپاره چې روژه وه بیا ونه نیول نو د ګناه نه حد تلوسه ځان ساتل برابره خبره ده که غټه نه که وړه او د زنانه تقبیل سره روژه نه ماتېږي لیکن احتیاط پکار دی هسې نه چې روژې ماتېدو ته ورنږدې شي او د هغې سره که مزي لاړه شي روژه نه ماتېږي مني کې علماو اختلاف کړی دی خو لیکن راجح دا معلومېږي چې په هغې هم روژه نه ماتېږي او یو سړی په حالت د جنابت کې دی او سحر پرې راغی نو په دې هم روژه نه ماتېږي خیر دی غسل دې وروسته وکړي سحر پرې را داخل شو پروا نه کوي دغه شان زنانه په حالت د بیمارۍ کې ده که د ماشوم نه ده او که ماهواري ده خو چې سحر پرې راغی او نیت یې د شپې نه د روژې و نو خیر دی وروسته به غسل وکړي روژه نه خرابېږي دغه روژه دې ونیسي فکر لګولو سره چې دی نو روژه نه خرابېږي اوس مونږ ویلې مګر چې یو سړی کمزوری کېږي او یو چا د خپل حال سره میلاو شو روژه کې نو ګناه یې هم وکړه د دغې ورځې قضایي به هم راوړي او د دې د وجې نه به 2 میاشتې پرله پسې روژې نیسي یا به شپېته مسکینانو ته خوراک ورکوي په ښځه باندې هم شته خو که چېرته زور پرې نه و شوی بیخي زور اقرار پرې نه وه شوی که یې نور په هغې هم شته او کفاره د دې نه بل څوک هم ادا کولی شي که چېرته دا رښتې دغسې غریبي نه بل سړی هم ورکولی شي او د دې سره سره د الټو په وجه باندې روژه نه ماتېږي دې کې دې ته اعتبار نشته چې ډکه خوله ده او سبب یو دی او سبب جدا دی بلکې که چا نوې کړې زور باندې نه کولې وسې رانې په دې روژه نه ماتېږي او که چا قصدن وکړې نو په دې باندې روژه ماتېږي قصد والي سره چې کوم دی نه بیا روژه ماته ده چې په زوره خوله کې لاس ورننه بځي او روژه ماته حسابوي روژه په دغې سره ماتېږي په مسواک استعمالولو سره روژه نه ماتېږي که شینې کوي چې که ماسپښین نه مخکې او که پسې مازدیګري ماښام ته نږدې ټولو باندې روژه نه ماتېږي او نه خرابېږي په رنجو استعمالولو یا په سترګه باندې سترګه کې کوم څاڅکي اچول په دې باندې روژه نه خرابېږي او دغه شان په غوږ کې څاڅکي اچولو سره هم روژه نه خرابېږي او په پوزه کې او خوله کې دې کې دوایي اچول ځکه دا معدې ته لار تلې ده نو دې سره روژه خرابېږي دې نه دې ځان وساتي او ستن سره که هغه د غوښې ده که هغه د مورګونو ده پر یو هم روژه نه ماتېږي او په ډراب کې اختلاف دی چې دا خوراک نه دی څوک وایي او بعضې وایي نه دې سره تندره ماتېږي او دې سره معده ډکېږي نو په دې باندې بیا روژه ماته حسابوي احتیاط هغې کې هم دا دی چې ډراب سره روژه ماته حساب شي او ځان ته وساتلی شي ګرمۍ کې په ځان باندې لوند څادر راچول یا اوبو کې ننوتل یا واوره ځان پسې نیول دې ټولو باندې روژه نه ماتېږي تر دې پورې باید صحابو نه نقل دي خوله کې به واوره واچول د ډېرې ګرمۍ د وجې نه خو لاړې به یې توکلې هغه اوبه چې کومې به یې لرې کړي نور عام طور اوبه دي پروا نه کړي نو دې سره روژه دا نه خرابېږي نه ماتېږي او نه چې کوم دی نو هغه څه کراهت پکې راځي په اوبو کې بیا په ګوپه کېدلو سره یا په لمبلو سره یا په اوبو کې کېناستلو سره ساده لوند څادر په ځان اچولو سره د یو باندې روژه نه خرابېږي او په ریا دکلاوه باندې روژه خرابېږي صحیح عقیده نه روژه خرابېږي په حرامو باندې سړی ونیسي دا هم روژه خرابوي ځکه د الله نبي فرمایي که من صائم ډېر روژهدار دی چې ځان وږی تږی کړي څه ورته میلاو نه شي او ډېر د شپې ولاړي خواسې ځان ستړی کړي او بې خوبه کړي او څه ورته میلاو نه شي نو د دغې نه دغه شان د حرام وغیرو نه ځان ساتل دا هم ضروري دي چې روژه قبوله نه شي دا یاره شته روژه که چا ماته کړه د ټول عمر که روژه ونیسي د روژه نه پوره کېږي ټول عمر بعضې علما وایي بیخي به یې نیسي نه خو صحیح دا وه چې نه ودې نیسي خو بس هغه اجر یې نه را پوره کېږي که نه چې په رمضان کې نیولی وی په هغې باندې چې ورته څونه اجر دغه شان په احتلام باندې روژه نه ماتېږي او چا ته په حالت د روژه کې رمضان کې غیر رمضان کې او احتلام ورته وشي نو په ده باندې هم روژه نشته دغه روژه پوره ده دغه صحیح د دې سره روژه ماتېږي نه خطا او نسیان سره یو سړی خوراک څښاک وکړي نو په دې باندې هم روژه نه ماتېږي خطا او نسیان سره یېرې سره
په دې روزه نه ماتیږي او خلکی وبني ول یا خلکی جاوله هغه جاوله جوول چې مثلا د هغې خوند نه او ونه کړي نو هغې سره روزه نه خرابېږي. وأقول